السلام علیکم، زه ایملیار ساجد یم. تاسو ته ښه راغلاست وایم. په دې هیله چې ټول روغ واوسئ. د جاوا سکرپټ د کلاس شپږویشتمه ویډیو ده. په دې ویډیو کې به موږ او تاسې ګلوبل اینډ لوکل ویریبلز باندې خبرې کوو. نو ځو مخکې ګلوبل اینډ لوکل ویریبل څه ته ویل کېږي. که چېرته موږ یو فنکشن واخلو، هغه فنکشن کې موږ یو ویریبل واخلو او هغه ویریبل کې موږ یو ویلیو سټور کړو. همدا ډول راشو فنکشن نه د باندې موږ یو ویریبل واخلو، هغه کې ویلیو سټور کړو. نو دلته چې د باندې موږ کوم ویریبل اخیستی دې ته ویل کېږي ګلوبل ویریبل، او دننه موږ چې کوم فنکشن کې ویریبل اخیستی دې ته ویل کېږي لوکل ویریبل. د دې دواړو ترمنځ فرق څه دی؟ کوم ویریبل چې موږ فنکشن کې دننه اخیستی وي هغه موږ نشو کولی چې د فنکشن نه د باندې اکسس کړو. یعنی که چېرته زه د ا ویلیو غواړم، یعنی 30 د باندې اکسس کړم، زه نشم کولی ډایرکټ دا ویریبل د باندې اکسس کړم. خو که چېرته موږ یو ویریبل د فنکشن نه د باندې واخلو، نو هغه موږ سره ګلوبل ویریبل ده. هغه موږ کولی شو هر چېرته اکسس کړو، هغه که فنکشن کې دننه وي او که فنکشن نه د باندې وي. نو زه ایډیټر ته عملاً پرې کار کوو. نو لکه څنګه چې تاسو ګورئ، یو ځل بیا هم زه خپل ایډیټر کې یم. د HTML بیسیک کوډ مې اخیستی، له هغه نه علاوه موږ سره د سکرپټ ټیګ دی، په دې کې به موږ خپل جاوا سکرپټ کوډ کوو. نو زه راځم، موږ سره یو ګلوبل ویریبل دی. نو دلته راځم، ورته لیکم چې ګلوبل ویریبل. ګلوبل ویریبل به موږ د فنکشن نه د باندې ډیکلیئر کوو. لکه دلته چې زه لیکم، لکه راځو لیټ، او دلته وایم چې ا کې موږ سره سټور کا 30. دې ته ویل کېږي ګلوبل ویریبل. خو که چېرته زه راشم یو فنکشن واخلم او فنکشن ته مثال زه نوم ورکوم سم، او دلته راځم دننه باډي ته دلته یو ویریبل اخلم د بي په نوم، او دې کې 40 سټور کوم. نو دې ته ویل کېږي لوکل ویریبلز. اوس که چېرته زه راشم او دغه فنکشن کې چې دننه کوم ویریبل دا زه غواړم د فنکشن نه د باندې پرنټ کړم. مثال زه راځم ورته لیکم چې ډاکومنټ ډاټ رایټ، او دلته راځم ورته وایم چې ما سره د بي ویلیو پرنټ کړه. کله چې دا سیف کړم، سیف کول نو وروسته راشم براوزر ته، براوزر ریلوډ کړم. تاسو ګورئ دلته موږ سره هېڅ هم پرنټ نشو. که چېرته زه په صفحه باندې رایټ کلیک کړم، راشم انسپیکټ ته، او انسپیکټ کې راشو کنسول ته، نو تاسو ګورئ دلته موږ سره یو ایرر پرنټ شوی دی. ایرر کې لیکلي چې بي از ناٹ ډیفاینډ، یعنی بي چې دی هغه موږ سره ډیفاین شوی نه دی، ځکه چې هغه موږ سره لوکل ویریبل دی، او لوکل ویریبل موږ نشو کولی چې د فنکشن څخه د باندې اکسس کو او یا هم استعمال کړو. خو که چېرته همدغه لیکل زه دې ځای نه کټ کړم، راشم فنکشن کې دننه دلته ولیکم، او بیا راشم د فنکشن ته زه کال وکړم، سم ورته لیکو قوسونه چې سیف، او چې کله زه راشم ریلوډ کلیک کړم، تاسو ګورئ چې موږ سره هغه ویلیو دلته پرنټ شو. خو که چېرته راشو همدغه لوکل ویریبل خو موږ سره دا یو راشو د ګلوبل ویریبل ته، همدغه ګلوبل ویریبل چې دلته موږ لیکلی دا غواړو فنکشن کې دننه استعمال کړو. زه راځم ورته لیکم چې موږ سره د ا ویلیو پرنټ کړه. دا ما ولیکو، سیف مې کړو، چې راشم ریلوډ باندې کلیک کړم، نو تاسو ګورئ موږ سره 30 پرنټ شو. ولې پرنټ شو؟ ځکه چې دا موږ سره ګلوبل ویریبل دی. ګلوبل ویریبل موږ کولی شو هر چېرته استعمال کړو. که چېرته زه دا کوډ دې ځای نه کاپي کړم، راشم د دې فنکشن نه د باندې دلته پیسټ کړم، سیف کړم، راشم دلته ریلوډ کړم، تاسو ګورئ موږ سره 30 دوه ځله پرنټ شو. یو ځل موږ فنکشن کې دننه پرنټ کړی، او یو ځل موږ فنکشن نه د باندې پرنټ کړی. نو لنډه دا چې کوم ګلوبل ویریبل د هغه فنکشن نه د باندې اخیستل کېږي، او هغه موږ کولی شو هم فنکشن کې دننه اکسس کړو، او هم کولی شو فنکشن نه د باندې اکسس کړو. لوکل ویریبل موږ سره فنکشن کې دننه اخیستل کېږي، او یوازې فنکشن کې دننه هغه استعمالولی شو او هغه اکسس کولی شو. د فنکشن څخه د باندې موږ نشو کولی چې هغه اکسس کړو او یا هم استعمال کړو. په دې هیله چې موضوع مو اخیستې وي. که بیا هم څه پوښتنه وي، څه غوښتنه وي، څه وړاندیز وي، تاسو کولی شئ ما له کمنټ پرېږدئ. تر بیا چې زه راځم، تاسو په خدای سپارم. ما په دعاګانو کې یاد ساتئ. د خدای په امان.